ډېرو عزتمندو قدرمنو هیوادوالو پیرزوینې نیکې هیلې او سلامونه مې ومنئ. د طبي ګټورو مشورو په لړۍ کې او د عامه پوهاوي او د ستاسو د ښې روغتیا په خاطر غواړم چې د پروستات او د هغې د تکلیفونو په تړاو له تاسو سره خپل معلومات شریک کړم. هیله من یم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د پروستات وده چې دا په بدن کې د مثانې لاندې موقعیت لري. خپله مثانه هغه کڅوړه ده چې د ګردو څخه دې ته تش ادرار راځي او دلته تجمع کوي او پس له هغې څخه د احلیل یا د ادرار د لارو په ذریعه تشې بول یا امتیازي دا بیرون راځي او همدغه د ادرار لاره یا دغه احلیل د مثانې تر لاندې د پروستات په منځ کې تیر شوی دی. البته دا غده د عمر په تېرېدو سره پکې ځینې بدلونونه منځته راځي چې دا بدلونونه د غدې د غټوالي یا د کلکوالي او یا هم دا په سرطاني حالتو کې دا غټوالي یا دغه غټوالي په بڼه ځان ښکاره کوي چې دا البته یو سرطاني پروستات دی. قوام یې سخت دی او تاسو دلته وینئ چې دغه قسمت کې البته د دې دغه تېر شوی دی، یعنې دا قسمت چې دی کې دغه احلیل یا د ادرار لاره ترې تېرېږي او د دې قوام چې دی دا نسبتا د نورمال حالت نه سخت دی ولې چې دا د سرطاني حالت کې دی. د پروستات دندې څرنګه چې دا یو رنګه ښویه یا لشپه لزوجي مایع افرازوي یا ازادوي او دغه مایع د جنسي مقاربتونو په مهال هغه سپرم چې هغه د دفع په حالت کې یا د وتلو په حالت کې وي د هغې په انتقال کې دا مرسته کوي او همدارنګه د هغې د ژوندي پاتې کېدلو کې هم دا رول لوبوي، یعنې د انزال کېدلو یا د خلاصېدلو په وخت کې دا یا د مني په اطراح د یوې وسیلې په څیر دا دلته خپل عمل او مرسته کوي. د پروستات التهابي کېدل یا د پروستات پړسوب دا کېدی شي چې د میکروبونو یا د انتاناتو له وجې هم منځته راشي چې دا مختلف حالتونه لري. د بیلګې په توګه د حاد یا د ناڅاپي په ډول چې هغې ته اکوت بکتریال پروستاتایتس هم وایي. په دغه حالت کې هم ناروغان امتیازو کولو په وخت کې د ستونزې لري او د درد او د سوخت او همدارنګه د ژر د امتیازو د حاجت د پیدا کولو څخه دا احساس لري، احساسوي، تبه لري او هم کانګې لري. او که چیرې دا حالت په صحیح توګه په بشپړه توګه دا تداوي نشي نو کېدی شي چې دا مزمن حالت ته چې هغه په دوامداره توګه دا بڼه ځان ته غوره کوي دا واوړي چې دې ته هم کرونیک بکتریال پروستاتایتس هم وایي. او په دې دواړو کې البته چې دغه مریضانو د نښې نښانې یو څیر دي، یعنې د درد او د سوزش او همدارنګه د ژر د امتیازو کولو د احساسات دې ته پیدا کېږي سره د تبې او د کانګې. پخوا کې غیر میکروبي پړسوب یا د پروستات پړسېدل د بدون د انتاناتو څخه هم دا شتون لري چې دا حالت په اکثریت ډول په وګړو کې لیدل کېږي او دا هم په ځوانانو کې او هغه وګړي چې هغوی د متوسط د عمر خاوندان په دوی کې دا ډېر زیات لیدل کېږي. دا ناروغان د خفیف دردونو څخه تر شدیدو دردونو پورې دی هم شکایت لري په عین څیر چې د امتیازو کولو په وخت دی د درد، سوزش او همدارنګه د امتیازو د حاجت ژر حاجت پیدا کولو احساس په دې کې دا وي. او پخوا کې د پروستات پړسوب د سرطاني امراضو چې هغه امراض چې هغه یو وخیمه بڼه لري چې موږ او تاسې هغې ته کېدی شو خبیث سرطان هم ویل، دا حالتونه منځته راځي. نښې او علامې
چې ژر ژر تبول یا د میتیازو حاجت یا احساس پیدا کېدل او همدارنګه د ادرار کولو په وخت کې د هغې د پیل په وخت کې د ستونزې او یا همدارنګه د زور وهل سره له درد او د سوزش سره د هغې احساس او په خوا کې د ادرار راتلل د قطرې قطرې یا د څاڅکي څاڅکي په بڼه یا میتیازې کول او په احلیل کې د سوزش او همدارنګه د دردونو احساس کېدای شي چې دغه دردونه هم د مقعد شاوخوا د ښکتنۍ ملا او همدارنګه د لاندې ګېډې او د ورنونو د پورته برخو کې او همدارنګه د عالي تناسلي د شاو ترخوا دغه دردونه احساس شي او د میتیازو کولو او د جنسي فعالیتونو په وخت کې د سوزش او د دردونو احساس. سپارښتنه د متخصصینو ډاکټرانو او د ډیرو څېړنو دا څرګنده کړې ده چې هغه نارینه د واده نه مخکې استمنا کوي، یعنې هغوی د لاس په ذریعه خپل ځان انزالوي، او یا هم هغه نارینه چې د ډیرو میرمنو سره اړیکې لرودلې نو د نورو نارینهو په پرتله دوی کې د پروستات تکلیفونه زیات لیدل شوي دي. نن سبا د پروستات واقعات البته په نارینه کې ډیر زیات لیدل کېږي او کوښښ وکړئ کله چې البته سن د 50 کلنۍ شاوخوا کې البته تاسو همیشه د یو ډاکټر په نظر لاندې بالخصوص هغه وګړي چې هغوی په کورنۍ تاریخچه یعنې پلار، ورور او د کورنۍ نور غړي په دغه ناروغۍ اخته شوي وي او یا همدارنګه هغه ناروغان یا هغه افراد چې هغوی د غټ شوي پروستات په مشکلاتو اخته وي نو دوی کوښښ وکړي د ډاکټر پر مشورې لاندې همیشه باید دوی خپل نظر شریک کړي. هر هغه څوک چې سن یې زیات وي او په ادرار کولو په وخت کې البته دوی ستونزې لري نو کېدای شي چې ممکن دوی د پروستات په سرطان اخته وي نو هیله ده چې دوی ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي او البته د سرطان د چټکتیا د مخنیوي لپاره البته دا یو مهم ګام بلل کېږي. درملنه که چیرې دغه د پروستات پړسوب دا د انتاناتو یا د میکروبونو له وجې وي نو دلته متخصصین کوښښ کوي چې له انټي بیوټیکو څخه استفاده وکړي، هغه هم له هغه انټي بیوټیکو څخه چې هغه په انتخابي ډول انټي بیوټیک چې په هغه انتاناتو یا میکروبونو ښه اثر لري هغه پکې انتخابیږي او هغه تطبیقیږي او همدارنګه په هغه مرحلو کې چې پروستات ډیر غټ شوی وي او د ناروغ له ډیرو زیاتو دردونو څخه دا شاکي وي او ادرار په ډیر زیاتو مشکلاتو سره دا البته میتیازې کوي نو په داسې وخت کې د جراحي عملیې ته اړتیا ده. هیله من یم چې په داسې حالتو کې ژر تر ژره خپل یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړئ او په بعضې حالتو کې کېدای شي چې د جراحي عمل هم ناشونی وي. دا له دې له کبله کېدای شي چې د مریض سن یا د عمر هغه د دې تقاضا نه کوي چې البته جراحي عملیات ترسره شي، ولې په دې چې هلته د بریالیتوب چانس یې ډېر کم وي متاسفانه. په تداوي کې یو له ډېرو ښو طریقو څخه البته دا د ترانس یوریترال ریزکشن د پروستات چې دا د یو ټیوب له طریقه البته دلته یو الکتروني جراحي تیغه البته د پروستات د احلیل له لارې نه دلته راځي او د پروستات البته دلته هغه تنګتیا یا هغه انساج چې هغه د کلکوالي باعث ګرځېدلي دي هغه مکمل تخلیه کېږي او په خوا کې هغه عضله چې دلته موجوده ده هغه چون په احلیل فشار راوړي دوی کوشش کوي دلته بیرته یو البته د یو سون په ذریعه باندې دغه پروسه حل کړي او دغه سون کېدای شي چې دغه پروستات په مثانه کې چې هغه ادرار او هغه وینه چې هغه پاتې دی هغه د دې په ذریعه تخلیل کړي. دلته البته یو بالونه چې دا د اوبو نه ډکوي دا د دې لامل ګرځي چې دغه سون ننوځي. دا د ډېرو ښو میتودو څخه ده چې نن ورځ په دنیا کې رایج او 90% دغه مریضان شفا پیدا کوي.
چې البته دا سون کله چې دغه مثانه بیرته دغه پروسه ترمیمه شوله دا د موقتي ډول باندې دلته پاتې کېږي او بیرته ویستل کېږي او کله چې مریض کولی شي بیا دوباره په نورمال ډول خپل اطراح کړي. درنو هیوادوالو، هیلهمن یم چې روغ و جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. په پاک الله جل جلاله مو امانت سپارم. وسلام.